سلامونه هونیکې هیله مند یم چې جوړ او روغ به یاست. تېره شپه تاسو معلومات لرئ چې اسرائیل پر قطر باندې یو 12 میزایل او د جیټ الوتکې په مرسته باندې بریدونه وکړل. دغه په لومړي ځل باندې د امریکا یو تر ټولو نږدې دوست هیواد چې قطر دی د کلونو راهیسې د امریکا وروسته لوی ترینه ستره نظامي هډه د امریکا چې د په قطر کې شتون لري هر خدای نو دغه سره بیا هم هغه د اسرائیل په قطر باندې حمله وکړه او د دوی نشي کوم ځای کې چې نشي درلودل هغه خپل نشي وهلي دي او کوم کسان چې وغوښته ووژني هغه وژلي دي چې دغه ټول د حماس د ګروپ مشران وه. نن په دغه ویډیو کې تاسو ته وایم چې اسرائیل څه پلان درلودل، آیا قطر هم په دې باندې موافقه وي که نه وي، امریکا وي که نه وي، د دې پردې وشاته څه خبرې کیدای سي. زه پر موضوع باندې خبرې کوم تر اضافي خبرې تیرې شو. ښه، لومړی تر هر څه یو خبره زه تاسو ته وکړم چې تاسو باید د F-15 تیاري چې دي دا ګوره دا په نړۍ کې د امریکا سره دی، د UK د څه سره سته، د انګلستان سره سته، د اسرائیل سره سته. دغه څو هیواده چې دی د F-15 تیارو ته دوی لاسرسی لري. مګر بیا هم دلته څو تیاري نور ډول دي چې F-14 تیاري چې دی دا د اسرائیل لپاره یعنی په آزاده دي چې هر څه کارونه کولی شي د اسرائیل چې وکړي. مګر F-15 تیاري چې دی دا باید د امریکا د پینټاګون څخه اجازه واخلي تر څو هم دوی وسې کړی یو عملیات ترسره کړي. نو د دې ښکاري چې دا کله F-15 چې پر قطر باندې راپورته کړی دی او قطر یې بمبار کړی دی، نو د دې کې د امریکا یو موافقه وه. دا چې د امریکا موافقه دلته کیدای سي بیا دلته د خبرو څخه خبره پیدا کیږي. خبره د څه شي وه؟ خبره دا وه چې د حماس ګروپ چې دی دلته څو قسمه حماس موږ لرو، چې یو حماس دی ایراني تبار حماس دی چې دا د ایران د خوا سپورټېږي، لکه څنګه چې موږ په جمهوریت کې موږ ایراني طالبان درلود، چینایي طالبان درلود، روسي طالبان درلود، پاکستاني طالبان مو څو ډولو ګروپونه پکې پیدا شوي وه. دغه حماس ډله چې ده دا مکملا د ایران تر کنټرول لاندې ده او ایران ورباندې ډېر حسارات لري. بله حماس ډله چې ده هغه د خبرونو او د رپورټونو پر اساس باندې چې خپله موساد د اسرائیل دا څه چې دی هغه هم د حماس یو ډلې لري. په همدا ډول عرب هم حماس ډلې لري او خپله د حماس یو په عموم کې یو ډله ده چې بیا دوی خپل ټول سره تړلي. ښه، دلته چې د حماس د خبره راسي څو ورځې مخکې چې دا جګړې شروع شوې، دا هر څه وسوې، دا ما تاسو ته مخکې هم ویلي وو چې دا یو پلان سوی کار دی. هغه پلان سوي په اساس باندې جګړه جوړه کړه تر څو فلسطین د دې ځای څخه ختم کړي. بیا په دغه ځای کې ایران په خپل نفوذ پر حماس باندې ډېر کړلو او حماس ته یې ډېرې وسلې ورکړې. څه وسوه؟ تېره ورځ کې 2 ورځې وړاندې د ایران د بهرنۍ چارو وزیر عراقچي دا تللی و. چیرې تللی و؟ دا قطر ته تللی و. قطر ته تللی و د حماس د جګپوړو کسانو سره یې پټې لیدنې کړې دي. دا پټې لیدنې چې کړې دي ګوره د دې څخه ښکاري چې د حماس چې دی د حماس رهبري چې اوس هم د ایران تر تاثیر لاندې ده او د ایران خبرې منلې. دلته چې د ایران خبره راغله بیا دلته اوس وګورئ 2 خبرې کېږي. یو خو د F-15 خبره سوه چې F-15 د امریکا تر کنټرول بغیر اجازه کار نه کوي، یعنی دلته امریکا په دې کې خبر وه. بل دلته د ایران لاس هم پکې کې ښکیل سو چې ایران هم په دې کې راغلی. دا لکه د ریاضي یو سوال جوړېږي. اوس دلته چې دا لیدنه کړې وه، دا لیدنه ګوره دا لیدنه ډېر اساسي لیدنه وه چې په دغه ورځ کې د خپله قطر، امارات، سعودي عربستان دا پر خپل نهایتاً کوشش پر حماس باندې کړی دی تر څو حماس دا ومني چې اوربند ته باید غاړه پرېږدي. مګر د دغه ټولو جلساتو سره چې امارات هم د حماس سره درلودل، قطریانو هم د حماس سره درلودل، سعودیانو هم د حماس سره درلودل، مګر دغه ټولې سره یې پرېښوله. د حماس ګروپ لاړې د عراقچي سره پټې مجلسونه یې وکړه چې هغه مجلسونو وروسته دلته د عربو خشمونې هم پورته کړه. چې کله د عربو خشمونې راپورته کړه نو عرب په دې پوه سوه چې دا د حماس خیل چې دی دا تر اوسه پورې د ایران تر لکي خزانونې خطا کړي نه دي او اوس هم ایران چې څه یې په وباندې او څه یې ورته وویلو هغه مني، مګر زموږ نه مني.
نو په همدغه اساس چې دلته د دغه لیدنه او د امریکا نو امریکا دلته چې دا موضوع تاسو تر دې ځای وینئ نو امریکا د قطر سره 100% موافقه کړې ده، خبرې کړې دي چې دا حماس خلک دا نه اصلاح کېږي، نه څوک خبره مني، نه جنګ درېږي، دا باید داسې شي. دا کوم رهبري چې د ایران پلوي ده او د ایران تر کنټرول لاندې ده دا باید ختم کو. نو د دغه اساس باندې چې موږ په دې فرمولې باندې چې د ریاضي فرمول په اساس باندې موږ وګورو نو دا ډول کار چې دی دا د قطر په مشوره باندې داسې ښکاري چې د قطر په مشوره باندې څه وسي، ځکه چې د قطر مشوره نه وسي امریکا په هیڅ صورت باندې اجازه نه ورکوي چې F-15 د په داسې یو استراتیژیک ملګري باندې ولاړ شي چې هلته الهدید یو لوی ترین ستر نظامی هډه د امریکا پرته ده او هغه هم خپل رادارونه بند کړي او د عملیات ترسره سي او هیڅ دفاعي سیستم عمل په ونه کړي. خو چې کله هم ایران پر ده باندې مزایل وغورځوله، ایران حدودا 114 مزایل پر قطر باندې ولګوله، یوازې 4 دانې ولاړه هدف ته ولګېدل، یعنې دا نور نږدې 112 مزایل دفاعي سیستم شن کړه، مګر د اسرائیل په نه دانې مزایلو باندې او 3 دانې الوتکو مخې هیڅ دفاعي سیستم نیولې نه ده. نو دلته چې داسې سړی وګوري چې دفاعي سیستم د ایران په مقابل کې دومره قوي وي چې د 114 څخه یوازې 112 دفاعي سیستم شن کړه، یوازې 4 دانې او ځینې خطا سوه، نو د دې ښکاري چې د اسرائیل 12 هدفونه لګېدل دا د پردې تر شا یو معامله ده. دا په هیڅ ډول باندې امکان نه لري چې امریکا دی په دغسې اساس وخت کې چې هلته د بیجینګ جلسات روان دي، هلته بریکس روان دي، هلته یو بل قطب جوړیږي، دوی د عربو سره داسې یو ناخواله وکړي او عرب سره دښمني شروع کړي تر څو عرب هم راشي د شرقي قطب سره چې چین او روسیه ده. نو په دغه اساس باندې زه په لوړ اعتماد همدا وایم چې دا کوم جګړه چې او دا کوم هدفونه چې په قطر کې وارد سوي دي دا هدفونه وه، دا مخکې تر مخکې پلان سوي وه او دا د حماس هغه ټوله رهبري ختم کړې ده تر څو دا کوم دا څه چې دی د اسرائیل او فلسطین پر عامه باندې کوم هیوادونه جوړیږي دا هیوادونه باید په صحیح ډول باندې ژر تر ژره جوړ سي او د اروپایي ټولنه هم همدا غواړي، خپله عرب هم همدا غواړي، نړۍ هم همدا غواړي چې ژر تر ژره هیوادونه جوړ سي او اسرائیل هم په همدغه لټه کې دی چې دغه مشروعیت ترلاسه کړي، د نړۍ ټول هیوادونه دې په مشروعیت ومني تر څو راتلونکي کې که یو بل قطب یو بل قدرت جوړیږي موږ د دې ځای څخه بیا ونه باسي د دې منطقې څخه. نو دوی هم همدا غواړي، عربان هم همدا غواړي او دغه حالت چې زه تاسو ته وایم دا پلان سوی دی او دا یو مخکې تر مخکې لیکل سوی هدف او راغلی د حماس ګروپونه مکمله ختم کړه او د دې نه وروسته به د فلسطین او د اسرائیل هیوادونو د جوړولو پلان به لا ګړندی سي او دا کار به لا هم عملي سي. هیله مند یم چې یو ورځ کې دا جګړې او دا وحشتونه ختم سي او دا آسیایي هیوادونه ټوله لکه د غربي هیوادونو په ډول باندې ارامه ژوند ولري. دا و د نن ورځې ویډیو. هیله مند یم چې څه مو ترلاسه کړي اوسئ. تر بیا په الله سپارم. ښې چارې. سلامونه. موږ ډېر موضوعات جوړ کړي دي. که سیاسي موضوعات غواړئ ووینئ نو دلته کلیک کړئ او که غواړئ اقتصادي موضوعات وګورئ نو دلته کلیک کړئ او که غواړئ چې د تل لپاره راسره واوسئ نو دلته کلیک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. مننه.